د دې صورت متعلق دوه درې خبرې درته ذکر کوم. یو دا دی چې د دې صورت څه فضیلت، او دویم د دې شان نزول څه دی، او دریم په دې صورت کې یو ضروري غوندې یو ناشنا واقع ذکر شوې ده، د هغې مختصر بیان به درته وکړم. د دې صورت فضیلت دا دی، په مسلم شریف کې او په ابو داود شریف کې یو حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک د دې صورت لومبي لس آیتونه یاد کړي، لومبي لس، نو پروردګار به دله یو رڼا پیدا کړي او د دجال د فتنې نه به خدای محفوظ ساتي. د دجال هغه فتنه ده چې حضور پاک فرمای ما من نبی الا قد انذر قومه، یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی. د چا نه؟ من المسیح الدجال، د مسیح الدجال نه. د مسیح الدجال نه یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی. حضور پاک فرمایي وی یو پیغمبر داسې خبره نه ده کړې کم چې درته زه وایم، دا نه دي ویلې، او هغه دا دي چې دی به په یوه سترګه ړوند یړل، په سترګه ښی سترګه به ړوند یړل. دا وی بل پیغمبر یې نښه نه ده ښوولې، او زه درته دا نښه ښیم. نو دا لس آیتونه چې څوک یاد کړي دومره زیات شی نه دی، نو خدای به یې د دغې فتنې نه محفوظ وساتي. یوه بل یو حدیث پاک کې راځي، حضور پاک فرمایي چې د جمعې پر ورځ څوک د دې صورت کهف تلاوت کوي، د جمعې پر ورځ دله به خدای په دنیا کې یو رڼا پیدا کړي. هغه رڼا د زړه د هدایت رڼا ده، او د قیامت پر ورځ به هم دله خدای یو نور پیدا کړي، او په خپله حضور پاک فرمایي هغه نور رڼا به د ځمکې نه د اسمانه پورې داسې نور به خدای پیدا کړي، او د دجال د فتنې نه به هم خدای وساتي. او بل عجیبه نکته ده، وی د تیرې جمعې نه د دغې جمعې پورې ګناهونه به مو ته خدای معاف کړي. او فرمایي حضور پاک وی د اتو ورځو د هرې ورځې د فتنې نه به خدای پاک وساتي. فتنه یو عام لفظ، د مصیبت شو، عذاب شو، بیماری شو، د بچی فتنه، د مال فتنه، د عزت فتنه، د دې نه به خدای محفوظ وساتي. نو ټول مسلمانان د دې صورت تلاوت د جمعې په ورځ کوي. د جمعې په ورځ د دې تلاوت دا ثابت شو. د دې صورت شان نزول څه دی؟ نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر، نو مکې مشرکانو سره مقابله راغله، او قسم دې داسې مقابله راغله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور. چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچول، او بعضې سپېره پکې داسې چې د حضور پاک په ملا مبارکې به پیروان اچو، د سارو پیروان. او بعضې بدبخته ده چې حضور پاک به یې د ګریوان نه ونیوه، او بعضې بدبخته ده چې نبي علیه السلام نه به یې مړی کې څادر واچو، هغې له به یې ول ورکړه. دومره ظلمونه تر دې حده پورې یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه ابن ابي معیط. دا ډېر سپیرو، دا دومره سپیرو چې کله ابوجهل ده ووی چې څوک به لاړ شي فلانکې قصابخانې ته چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړي، او د نبي علیه السلام په دې ملا ورغورځوي. دې سپیره هغه کار کړی دی. نمبر 1. دویم دې سپیره هغه کړي دي چې حضور پاک یې دې ګریوان ته څادر اچولی دی. او دریم یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبي علیه السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، په هغې حضور پاک خوشحاله شو که دا سپیره خدای مسلمان. نو یو بل کافر په مکه کې ابی ابن خلف د ده او د هغه تعلقات هم ډېر سپیره، نو دې چې هغه له لاړ خبر شو
او ته عقبه ته تللی د محمد خبرې دې اورېدې صلی الله علیه وسلم هغه سره دې ناسته کړې زباس زما ستا تعلقات ختم نن نه پس به زما ستا تعلق نی ماله به نه راځې نه به درځم وی ګوره زما ستا دوستانه ده زه خو هسې تللی وم وی نه بس تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې واورېدې زما ستا ختم نن نه پس به ما ستا تعلق ختم د رضا کو نه رضا کېده اخره کې وی په یو شرط به درنه راضي کېږم تعلق به در سره قایم وم چې ته لاړ شې د نبي علیه السلام نوم یې واغېست د هغه په مخ لاړې وتکي هله به دې پرېږدم دا سپېره راغلی دی او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک څومره ګران کار دغه عقبې دا تکلیفونه صحابه وهل روانې جګړې جرګې هر څه پکې وشو ناکام شو کافر چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار کړ بدر کې دی گرفتار جمدی ونیوې شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بلا گزاره کوله صحابه وی چې دی به موږ له خدای کوم ځای په ګوته راوړي مدینې ته په قیدیانو کې بوته لاره کې یو ځای مردار نو چې دا معرکې کې دی د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه وی یاره داسې کار کو یو دوه کسه لیږو مدینې ته د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کو د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي هغوی ته پته ده هلته به ولېږو نو دا عقبې ولېږه دا سپېره بدبخت عقبې ابن ابي معاید او یو بل کافر نضر ابن حارس دا دوه کسه یې ولېږل وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا شکل دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي دې دواړه لاړل مدینې ته په مدینه کې یهودیانو اوسېدل هغوی نه یې تپوس وکړ هغوی ورته وی د دریو خبرو تپوس ته وکړئ که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونی پیغمبر ځکه مونږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه همدا ده ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر هغوی چې رالل میټینګ یې راوغوښته وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو درې سوالونه مونږ ته کړي هغه درې سوالات مونږ د نه کوو که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري که یې را نه کړه دروغجن دی دریو سوالاتو کې یو سوال ده چې تاسو دنه تپوس وکړئ چې یو څو هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل دا کوم ځای ورک شو د دې واقع ذکر کړه چاته چې اصحاب کهف وایي دویم یو سړی و چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی دا به څوک وي دا معلومات ته وایي دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي دې وی ډېره ښه ده کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی موږ له د دریو سوالاتو جواب را که دا دې راکړه موږ به ومنو ته چې ټیک وې او که دا دې را نه کړه بیا به ته دروغجن پیغمبر نبی علیه السلام ورته ستار نه به جواب درکړه ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو نه خو ما سره څه خط کتاب ته چې هغې ته ګورم پیغمبر علیه السلام خو امي و نه په خط کتاب خو نه پوهېدم نو زه به د وحی انتظار وکړم الله نه به وغواړم ماله به الله جواب راکړي نو سار به دله جواب درکړم اتفاق ته ګوره حکمتونه پکې وي د الله پارچې کې حکمتي د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ یې شو دی ونه وی چې سار له به جواب درکړم انشاءالله دا انشاءالله ونه وی چې وی نه وی بیا الله خفه شو جواب لیټ دوی سار له رالل نبي مې ما ته لا اطلاع نه ده راغلې رښتیا خبرې کوم دروغ نه بله ورځ مو رانله 15 ورځې وحی لیټ شو حضور پاک هم پریشانه دی صحابه هم پریشانه دي او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي
پنځلس ورځې پس وحیران ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله ولې چې یو کار وې سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا په دې زه خفه دا به نه وي چې دا به زه جواب در کوم چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم نو بیا دا درې واړه جوابونه وله ورکړل د روح جواب مو شو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي او دا هغې پیغمبر واقعا بیان شوه چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کوم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی سکندر ذوالقرنین او دریم د دې صورت سره چې کوم تعلق دی هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو نو د هغې واقعا بیان شو په دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي او زه بیا درته مختصرا ووایم دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته ګورئ قرآن شریف تاریخي قصه ګورئ نه ذکر کوي په دې ځان پوهېږي صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه او باقي تفصیلي نه ذکر کوي یو حصه یو ځای ذکر کوي بله حصه بل ځای ذکر مخکې حصه وروسته ذکر کوي وروسته حصه مخکې ذکر کوي چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دی لکه یو عالم واقع ذکر کوي دې دپاره ذکر کوي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت لي واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي او دا اصحاب کهف دا بیا کم خوا تللي دي او کم ځای کې روک شوي دي او د دې مقصد څو دا یو واقع ده نورونو د عیسی علیه السلام نه پس ګورې اختلاف پکې شته ښه د عیسی علیه السلام نه پس 2500 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاه نوم دقیانوس و دقیانوس بادشاه و د هغې بادشاه په زمانه کې دا هلکان پیدا شوي او دا هلکان شهزادګان شهزادګان ده چې د مختلفو علاقو د ګورنرانو بچي و د وزیرانو بچي و او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلي دي نه خپې د کار سره بلي دي وجودونه نازکي نازک مزاج هلکان او د خپلې وزیر یا د ګورنر د دغې خلکو بچي و دا زمانه د دقیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس دا واقعه وه دقیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم ښار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې هم سین دی وروسته هم سین بادشاه مشرک و شرک پې کوو او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي وو غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتان د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کوو یو میلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به د دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزهبازي کېده بادشاه په خپل تخت باندې ناست و نیزهبازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوکې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعد 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو زغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه
دقسې یو میله لګېدلې ده. بادشاه دی دقیانوس، وزیران دي لګیا دي، خلک خپل کرتبونه کوي، بوتان لګېدلي دي، بوتانو ته سجدې کېږي. بادشاه ناست تخت لګېدلی دی. اتفاق ته ګوره چېرته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی. پیشو چې څنګه را ټوپ کړي، پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوت. خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زه یم، د خدایه دعوه م کړې ده، او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي، خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي. چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی، نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي. چې څنګه را پرېوت، بادشاه فوراً ټوپ کړلی او غوبل شو چې دا څه چل وي، کله یو خوا منډه وي کله بل خوا منډه وي. ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته، پیشو د بره نه را پرېوت. دې لکانو پړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله. په خدای خو یره نه راځي، ده خو دومره یره او د واغېشته. زه به دې تعبیر وکړم، کتابونو کې نشته، زه به ده وویم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړلي. فرعون سره همدا چل شوی. فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه، نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او غار سې میدان یې ټول لړلی. نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې را یادې شي ډېر خوشحاله شم. دیم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته، نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د هشته او ښکلې صفتونو مالک او زموږ خالق او مالک. مې لکانو سوچ وکړه چې داسې خدای دی، یو پیشو ټس سره دومره یوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه ووال، تخت نه ټوپونه ووال او خلکو رونیوه. خدای خو داسې نشي کېدی. خو بادشاه دومره زورور دی، پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی. نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد، یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو. دا خو خدای نه دی، دا اسمان چا پیدا کړی دی، د پلار چا پیدا کړی دی، د نیکه چا پیدا کړی دی. انقلاب راغی په ذهن کې. یاد وساتئ ورونو، خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی، فطري دین فطرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت. یو معصوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامي باندې نه پیدا. د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی. خو دا خو موږ د دې پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو. یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادتونو اخوی رمایل شي. عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی، نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون. د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دی ورته سوچ وکړي دی به دا ومني چې زما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دی له یو پیدا کوونکي شته. دی لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دی نه دی بل ذات دی. داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي. دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لاړه د سره کېناست، بله لک راغی، بله لک راغی. دا یو څو هلکان، اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان رالل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي. زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلې؟ ابل وایي نو ته څنګه راغلې؟ ابل وایي ته څنګه راغلې؟ هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي، جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخوې کېږي. یو وایي چې زه خو به ال ویم خو که زما خبره پټه ساتئ. ال وعده کوئ؟ وی بلکل موږ به پټه وساتو. وایه وی زما زړه کې خو دا رالل چې دا دقیانوس خدای نه دی. الله واحد لا شریک وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا رالل چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو وتراچل او جوړ کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم. ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی. خالقه به ټیک ته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي.
خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبرونه ولې که بادشاه خبر شو سرکاري مذهب بت پرستی ده که بادشاه خبر شو یا زمونږ پلاران خبر شو یا مشران خبر شو سزا به راله راکړي پټ پټ به داسې دا شیخ وره اوسه مشوره سلا به کوو خو خبره پټه کم دی پاتې کېږي بادشاه ته اطلاع ورسېږي چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي هغې خو بل خدای مني بادشاه فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل چې راوستل دربار کې حاضر کړ بادشاه ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي څه مسله ده نو حق نه پټېږي فورا د دوی د خولې نه ووتل قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي په خپله فرمایي څه وایي اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا د الله نه ما سوا بل خدای نه منو او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خو دا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړې او دا خبره خو درست نه شوه تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیده هم ده داسې م چېرته پرېږدم میټین شروع شو چې څه ورسره وکړو پلاران یې چې کوم وو هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو هغې ویرېدل وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني زموږ بچي دې موږ ته دستبردار چې څه ورسره کوې ورسره یې وکړه بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه چا وی صاحب مړې کړه میټینګونه کېدل بادشاه وی نه یو چل کوم دوی له بله غوندې مهلت ورکړي که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به وي داسې سزا به مې چا هم نه وي ورکړی وی ځئ بچې تاسو هلکان یې ناپویه یې تجربه نشته بې تجربې یې ځئ لړ شئ سوچ وکړئ مشوره وکړئ تاسو له 2 ورځې پورې مهلت که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګڼې بیا به در سره ګورو څرمنې به مو باسم پرېږدم نه تاسو له مهلت درکوم اوس که سمدستي م وجنم خلک وایي ظلم یې ورسره و هلکان هغه نه پوهېدل دې مشر و دې خو پوهېده مهلت درکوم دې ویې ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ څنګه اوس بچ کېږي د ده د یارې نه خو زمونږ پلاران هم انکار و نور خلکو ته به موږ څنګه دین ورسوو څه به کوو اوس ګوره نیازبین هم وکړه کوم چې نیازبین وي هغه نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي یو بل سره دا مشوره وکړه چې د کوره به لږې پیسې راولي او چې ته بار به وځو د د بادشاه نه به چې ته ځان بار وباسو په دا بادشاهي نه صحیح که نه بل دی صحیح هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زموږ د پاکستان چې ده هغه به داسې بادشاهي وي لکه چاته دی چې ده یا د پېښور وه نو چاته دی نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته هم تللی شي او پیاده منډې چې والي لاهور او کراچۍ ته هم تللی شي ډېره ښه کورونو نه پیسې راواغېستې چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن او مشورې میټینګونه کوو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دا هغه هلکان دی دا هغه چې نوې مذهب یې دی دا هغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی نو یو کس یې ولیږه نو هغه څه چلو که ځان سره یې کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې نو دا هغه زړې جامې واغېستې چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه خوراک به مو خورو مشوره به مو کړو هلار څه خوراک یې هم راوړو کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماښام شو چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست اوده شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي دا د خدای لوی قدرت 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوږدي او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې الله اوده کړل چې په ډډه الله اړی راړی خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي
چې وجودونه ونه لګي خراب نشي. غارم په داسې طریقه د قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پریوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه. او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي. څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي چې داسې وړی شي د هغې نه خدای پاک ساتي. و د دې دوی د قیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تیر شو دا هلکان پیدا نه شو هغه فورا اطلاع وکړه چې دا هلکان راولئ ګرځئ. لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره غار عجیبه غار دی. قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي خلک یریږي نه داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي. د قیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغه سنبال کړو او اعلان یې وکړو چې دا کسان دي دا پاغیان زمانه تښتېدلي هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان. هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاري کو او هغه تختې راواغېسته هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي هلکه دا شی بس فایل کا دا به پروتي به وقت ضرورت په پکار راځي. هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه یې ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا هم راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا به موږ پالیسي کوو تختې کا فایل ځان سره سنبال کېښو. دوی خو لال غار ته ودلي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي. آخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې وده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل کوم ځای دی یو غار دی خو صاحب غلی به ورځو ګورې وده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي. بادشاه سنګرا دی او سړی غار ته وردننه کړه وایي چې غار کې خو سړي وده پراته دي سپی ورسره لا بیل دی کلبهم باسط ذراعیه بالوسید. دوی چې کله تلل سپی ورپسې دی سپی شړي هغې ورپسې دی سپی شړي او ورپسې دی سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه یریږئ سپی ورته ګویا شو د خدای نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ. حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي سږې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي ولې د صالحینو نیکانو سره محبت یې ساتلی دی. دې وجې نه علماو سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه ده وروڼو. په مال به اعتماد نه کې ذهن کې واچوه مال غاد ورایح تلو راتلو ولا شی. په بچو به هېڅ اعتماد نه ساتې نن دې بچي دي خو چې پیدا کې ونه او که د ګټې وټې د لږ پرېوتې که نه بې اعتماد به پرې نه ساتې په قوم به اعتماد نه ساتې اعتماد به په چا ساتې د الله رسول مینه باندې په چا به ساتې الله رسول مینه دا به جنت ته رسوي علماو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي صالحینو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي. سپی دې ولې نه بادشاه چې راغی ویې کتل هلکه ودلي راویښې ګرفتار بادشاه نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چاله هم نه ورکړې ځان له په خپله جیل خوښ کړی دی چې کوم جیل یې ځان له خوښ کړی دی نو زه خو بیا جیل کې اچوم دا وله ټیک دی شا به یې راوړی ګټې او د غار داخلو ورپسې مکمل بند راکړې همدې کې نه خوراک به میلاویږي نه بس اوبه میلاویږي نه به هوا ورباندې لګي نه به تو ورباندې لګي همدې کې دننه به مړه شي. عجیبه صدا تجویز په ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی الله داسې ده که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب اے زړونو اړونکیا صرف قلوبنا علی طاعتک
یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک خدای زموږ ستا تابعدارۍ ته ورواړه. اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو، ګنې وجل هم شو، رابخول هم شو، سوداول هم شو، هر قسم یې کولی شو. الله زړه کې ولا دا سزا تجویز کړه، ځکه د هغې سزا کې د هغې فایده وه. نو دا سزا یې وله په لږ کې تجویز کړه چې راویښوه ما به دیوال ورته وکړه. خلکو ډېر مخالفت وکړ. بادشاه ویې نه ځان له چې کوم جیل خوښ کوم دا وله ټیک دی، همدغه جیل کې دا وله ورکوم. ډېره ښه ده. دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو خیجو، مضبوط یې وتپو، خیر و خلاص. بادشاه لاړ. سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګورې بار تېرو، اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته، دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي. او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي، تاسو وینئ که د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي، شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي، دا څوک نړولی شي؟ د قیانوس بادشاه زمانه رو رو تیریږي 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 تیریږي، هم خدای مړ که، ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو، بل هم 300 کاله تیر شو. ورو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو. دا دورونه تیریږي، کله د باطل غلبه وي، اخر کې د حق غلبه راځي. بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي؟ د حق غلبه. لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ، زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده. داسې ده که نه ده؟ کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي. د دې اوتوانزو دا بار غونډی وګورئ، د رزړو دا وګورئ، تورنګزو کې دا غونډی وګورئ، د دغه کې وګورئ، دا څه ورته ویل کېږي، تخبی کې وګورئ، دا چې څومره غونډۍ دي کې بوتان راخېږي، دا بت پرست تېر شوي دي. او ګوتم بدھ بعضې بوتان پکې راخېږي. معلومېږي دا چې د هغه ګوتم بدھ والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي. لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي، پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي. یو دور راغی دقه رنګې د قیانوس د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته، یو دور راوست خدای خلک ښه کړل، بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو، نیکان شو، نیکان شو. یو بادشاه را، یو صالح او نیک بادشاه، نوم یې طرطوس دی. طرطوس بادشاه را، هغه بادشاه راغی. د دې بادشاه زمانه کې خلک نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی. او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمدی بیا اسمان ته جوړی دی. د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي، داسې هم پکې شته. خو بت پرستي ختمه شوې ده، رو رو خلک نیکان بت پرستي خلکو چې دا طرطوس بادشاه راغی. نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو رو هغه د کفر خبرې بیا رو رو راغلې، دور بیا رو رو نږدې کېږي. حالانکې دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی. ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي، ګرجې جوړې شوي دي، د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی رسول الله لیکلی شوی دی. هر څه بدل شوی دی، بوتان مات شوی دی. خو دا بادشاه چې دا طرطوس بادشاه راغی، دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي. یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو، دی به څنګه واپس جمدي کېږي؟ دا غلطه خبره ده، واپس جون نشته. رو رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنټ والا، زه به ته تعبیر وکړم، دې خلکو ته خبره ورسېدل، څوک یو خوا شو څوک بل. چاوی واپس جمدی کېدل شته، چاوی واپس جمدی کېدل نشته. بادشاه پریشان. دی بادشاه کتابونه لیکي، زړې جامې واغوستې، سر یې سر تور، خپې بلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې موږ ته ښکاره کړه، او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوي دي، جاهلیت رو خورېږي. بیا پروردګاره داسې یو نښه موږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې بعث بعد الموت، د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت. زاری کوي الله ته، زاری کوي، زاری کوي، زاری کوي. دې خو الله ته چل کړی دی، هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه. وازدادوا 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 309 سال دیوال هم پرېوتی دی، خو دوی دننه اوده پراته دي. خدای پاک حفاظت کوي. الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي؟ نشي خرابولی. پروردګار لګیا د حفاظت کوي، هېڅوک هم نه ورځي. دې خوا ته دوی را پاڅېدل، د خوب نه راویښ
هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ شي راویښ شو څنګه ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلی او سیده سر ته پروت و چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی 300 سال کې خوراک روغ پروت دی زه به بل مثال هم درکړم د عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجان ښار پروت و وی انا یحیی الله هذا بعد موتها دا به خدای څنګه جمدي کړي فاماته الله 100 عام 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وویستله او ورسره د انګورو اوبه د انګورو اوبه ډېر زر څښاک کېږي انځر د انځر په میوو کې ډېره زر څښاک کېږي 100 کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښاک کېږي چې انځر دي هغسې محفوظ دي هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښاک کېږي هغه مخکسې محفوظ پراته دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه دا څښاوالی ولې راځي د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه او دا هر څه د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې جنت کې یو شی هم نه څښاک کېږي زه کله کله یو مثال ورکوم زه ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی په اوبو کې ډوبه لیکن دا ماشوم نه څښاک کېږي عقل خو چې څښا دي شي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګېډ که ته وایې چې دا څنګه په دې څنګه دې پوهیو د مور په ګېډه کې د ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي په ژمي کې مو ته الله هغه ټمپریچر رسوي اوړي کې هم ورته رسوي چا داسې وکړل چې ورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوځې وو هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي حرارت زیات نه شي او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ایږدو هسې نه یخني پرې زیاته شي ماشوم مړ نه شي او هغه مخصوص اکسیجن او د خدای رسوي او هغه غلط ګیس د خدای وباسي کاربن ډای د ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي نه دغه دی کې وجود دقسې خاموش پروت دی نوکان جوړېږي ویښته جوړېږي په سر باندې اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی یو قادیاني و زموږ یو عالم سره بحث و مناظره وه نو دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی میرزا غلام محمد قادیاني ته مسیح وایي وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی بلکل وی دا عیسی علیه السلام هلته اودس ماتې کوم ځای کوي نه مولانا صاحب ورته وایي وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي وی 9 میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کم ځای کول هغه کموډو ښایه که نه چې کوم دی پې ته ناست وی او هغه بول چې د پول هغه ځای راته وښایه چا به ډېرانو ښایه چې د مور ګېډه کې دی پکې متیازې کولې وی الله راله بندوبست کړی نو د خبیث بچی چې تا له دلته بندوبست بولي چې هغه هلته نه شي کولی دا اسباب د چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا خو منې که نه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه اوبه د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قوم پې خدای پاک راپورې باسه که نه دا موږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی دا یو ورته وایي چې لکه څونه ټیم به زموږ د خوب شوي رو خبرې کوه بر څوک ونري د قیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به مم خوب کړي یو شپه به اول ورته وایي یاره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم دی قرآن شریف کې الله وایي یو وایي چې یو شپه بل وایي الله ته پته ده دا دویم ټیک وایي چې الله ته پته ده د یو ته وایي داسې کار وکړه د جامې دې بدلې کړه دا زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسقط پاکیزه طعام حلال حرام خوراک راپسې راونه هلکه څوک ونه وي جامې بدلې کړه بیس بدل کړي جامې بدلې کړه پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار رونه دی ښه خبرې هم په زوره ونه کې غلې غوندې ووت چې ووت داسې پټ ځي په ښار ورننوځي او 300 کاله نه هم که د پاسه قار نقشه خو به ده که د ټولې چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وې لکه څنګه چې زموږ د پېښور پخوا دروازې وې ما اورېدلي چې د دروازې به د شپې ماښام بندولې او سهار به یې فلاول چې به دروازې ته وکتل بره یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی
دې دروازه باندې خو بوت ولاړو خو بوت نشته داسې دي غلی غوندې لار مې جوړ خطا کړی دی بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې لا اله الا الله لیکلي شوي هلکه دا خو زمونږ هغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس فاتحه ته خو خپله علاقه معلومه ده دا څه مسله ده زه جوړ خو بینما دا بالکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخینو هم لیکلي هلکه ودرېږه لږ زور ورکومه چې ویښ یم کودیم ها ویښ یم کودیم یاره ویښ یم نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ده ورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغی اوس دې پټ پټ ورو پټ پټ کېږي څوک بیا وپېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي هلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژانده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و دا خو دا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دی دماغ مې کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دی ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خو ولې یوسم یو دوکاندار ته ورغی دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته یې هغه پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که بدلې شوي دي ورسره لکه زموږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې اوس څوک راوباسي ایوب خان د ده ور هغه روپۍ نوټ چې اوس دی راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه او په پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زرې روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې ویې کتل یې لکه دا خو زره چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خورې ده بل ته خورې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفتار سړی کلک ته مټې خزانه دې کوم ځای مونتې جی خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې وږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدایه اوس دې قیانوس ته به پیش نه کړي دا څه په غم واوړې ده نه چې نه ما خزانه نه دا دروغ وایي خزانه کوم نه او پلار که مې خبر شو پلار مې قبر کې پروت دی تره که مې خبر وروڼه که مې خبر ویې به چې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه واوړېد یو نه نیسي بلې بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک وایي لکه ګورې خبره پټوي درنه خزانې مونتې خوال نه وایي څوک وایي دا نه د قسته لیونې کړې دی دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او ته کم دی نوم دی ښایه پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي روغې که لیونې پلانکې محله کې پلار دی په دغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قسته لیونی سړی یې ونیوه وینیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي هله ګوله جلوس دی چې پاګل دي څوک یې لیوه څوک یې خزانې مونتې را څوک یې ګرې وړې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی دی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما د قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی پې ور دننه کړه وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا خو هغه بادشاه ته دی د قیانوس خو دا نه دی دا بادشاه څه شو بل بادشاه د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړه ورته یې ویې چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسلمینا بادشاه سوچ کې پرېوت هلکه ورشه هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پېښ شوم هلکه به تاسو غلی شئ ما سړی وپېژن څه نوم دی دی مکسلمینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکي کلي بس پرېږدې د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روب شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې وده یو بېګا خبره دې وروسته ده بېګا خو سره بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی د کوم بادشاهي وه بېګا وی د قیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو د قیانوس ته ومعلوم وی ټیک وی د قیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی پلار دې صرف د پلان کې قوم قبیله تختې راویسته فایل راوت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تختې دی
د قیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی اوهو 309 سال من خوب کړی دی بادشاه قوم ته وی راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښوله دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روغ کړل دقه رنګې به پروردګار موږ مړه کي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کړي د مکې مشرکانو به دا وي ایزا نبی علیہ السلام له یو کافر راغی او یې داسې دغه راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتو یې داسې ورجو ویې ته څه وایي چې دا به واپس جمدی کېږي نبی علیہ السلام ورته وی او دا به واپس جمدی کېږي ایزا کنا عظاما وترابا ائنا لفی خلق جدید او آباؤنا الاولون دا به واپس جمدی کېږي الله وی بالکل ته به هم جمدی کېږي واپس ستا دا پلار او مور به واپس جمدی کېږي چې کوم ذات د نیس نه د نیش نه شته ته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه ډانچه چوره ده غوښه پرې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدی کولی شي که نه شي جمدی الله پرې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه رالل وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویریږي وی به چې دا خو دې قانوس راغی زه ورځم چې راولې پوه کړم وی ډېره ښه ده دې په غار وردن نه شو ملګرو ته یې وی چې یار وره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به یا بل وی سر وی 309 سال هم نیکبختو خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغلی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجي جوړې دي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې بس دا مهرباني وکړې موږ به راځو تاسو له خو تاسو موږ پرېږدئ خپل غار ته لیکن موږ 309 سال پاتې شو الله دلته په موږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده دلته د الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وی ربنا آتنا من لدنک رحمتا د هغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا منګه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي نو زمونږ هغه دعا خدای قبوله کړه مونږ به دې غار ته رانو ځای به هم دی بیا به راځو درله هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته ساه وایستل فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته ساه وایستل الله مړه کړل چې بادشاه سره د کارنده او تاسو اوس چې سړي خو رانوتل سړي پراته دي مړه پراته دي نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی اوس دا غار کوم ځای کې دی نو د علماو پکې لوی اختلاف الله خو یقین پته نه لګي الله ته پته لګي څوک وایي چې پرون کې یو غار دی پرون کې او هغې کې یو غار دی تفسیر قرطبي لیکلی دي په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې دي تفسیر قرطبي لیکلی دي او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري اندلس کې غرناطې یو ښار دی دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري نو دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي څنګه لاشونه داسې ډانچه چې ستا غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتي وي هم غوښه شته هم هډوکي شته او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي خو دې یقین نه کوي وی اس پتن لګي چې دا څوک دی غارم شته د جومات آثار هم شته ممکن ده چې دا هغه کسان وي نور حقیقت ته رب العالمین خبر ده حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې زه د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد نه لاړم وی چې لاړمه نو خلک وی چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف نو حضرت معاویه صاحب وی چې وردننه کېږو چې تماشې وکړو څنګه دي وی ما ورته ووی چې نه مه وردننه کېږه ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الله قرآن شریف کې فرمایي چې تحسبهم ایقاظا وهم رقود ته پې ګمان به دا کوي چې دا ویښ دي داسې پراته دي او د وده دي ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال وی زه ښي او ګس طرف ته اړوم راړو
وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید او سپی د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي پروت دی لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا که ورلې کنه نو د یارې نه به دې زړه ډک شي به پکې راوتښتې نو الله قرآن شریف کې داسې وایي نو مور نشي ورتلی که ورلې نو روب به در باندې راشي حضرت معاویه صاحب نه ابن عباس خامخا څوک وردن نه بوم چې پته ولګي نو یو څو کسان یې وردن نه کړل نو چې وردن نه کړل نو خدای یو سیلی راوسته داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې ته واپس راووتی راوتښتېدی دا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده شام کې یو غار دی شام کې په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته اردن کې او ما ته مخکې ورته یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ده نو هغې غار ته زه په خپله ورغلی نو په هغه غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سي نیم یو طرف ته دی نیم بل طرف ته دی نو په هغې کې هم څه لاشونه پراته دي او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا په 1963 کې خدای شوې ده نو هغې کې دا پیدا شوې